د ولسمشر اشرف غني لخوا طالبانو ته خزیرې. نن ډیره ښکلې ویډیو درته لرم، هیله ده تر پایه یې وګورئ او د داسې جالبه ویډیوګانو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو له لوري حکومت ته اړول شوي تاوانونه وبخښل شول. ولسمشر محمد اشرف غني په یو فرمان کې طالب زندانیانو ته هغه مالی تاوانونه وربخلي چې حکومت ته یې اړولي دي. په دې فرمان کې چې کاپي رسنیو ته رسېدلې ویل شوي چې دغه فرمان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پیل او طالب زندانیانو ته د مجازاتو د عفو او له زندانونو د هغوی د خوشي کولو د لړۍ برخه ده. د ولسمشر په فرمان کې راغلي هغه طالب زندانیان چې حکومت ته یې مالی زیانونه اړولي او د محکمې لخوا د تاوان په ورکولو محکوم شوي، د حکومت پر وړاندې یې مالی مکلفیت بخښل شوی دی.